الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي وصحيح. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: د خوندونو ورانونکي او ختمیدونکي یعنی مرګ هر وخت ډیر یادوي. مسلمانانو ورونو، دا دنیا ختمیدونکي ده او مرګ خامخا راځي، باید ټول انسانان ورته تیار اوسي. الله تعالی فرمای: وما تدري نفس بأي أرض تموت. ابن کثیر رحمه الله د دې آیات په باره کې وایي چې انسان کېدای شي همدا اوس یا سبا ته مړ شي، نو باید ټول مسلمانان د مرګ دپاره تیار اوسي، له ګناه توبه کړي او نیک کوونکي شي. اوس د مرګ دپاره څنګه تیاری وکړو؟ باید صادقه توبه وباسو، د عبادتونو پابندي وکړو، له نارواو ځان وساتو، د خیر کارونو او د عبادتونو لپاره یو بل سره داسې مسابقه وکړو لکه څنګه چې نن سبا خلک د دنیا لپاره کوي. الله رب العالمین موږ ته په دې حدیث باندې عمل کول توفیق راکړي، او الله رب العالمین دې زموږ آخره خاتمه ښایسته کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.